د تراویح نه کولو په سبب سخت شکنجه شوي بدخشاني محصلین روغتون ته انتقال شول. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د بدخشان پوهنتون زده کړیالان رسنیو ته وایي چې تېره شپه د امر بالمعروف وزارت چارواکي د دوی لیلې ته دننه شوي او دوی ټولې د تراویح لمونځ ته د نه تللو له امله وهلي او ډبولي دي. د دوی په وینا څه کم 3 کسان زده کړیالان د بدخشان مرکز فیض آباد روغتون ته لیږدول شوي او وضعیت یې ترینګلی بلل شوی دی. خو بدخشان کې یو شمېر زده کړیالان وایي چې طالبانو دوی د تراویح لمونځ ادا کولو سربیره د لمونځ نه کولو له امله وهلي او ډبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم د بغلان په خوست فرنګ ولسوالۍ کې هم څو ځوانان د جمعې لمونځ ته د ناوخته تګ له امله وهل شوي او ډبول شوي وو. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.